سلامونه لیکي هیلې او پیرزوی مې ومنئ له مقدمې راکړې کو د وخت د کمښت په اساس باندې وایي ملا اوس هغه ملا نه دی پاتې چې ستا د کور په سور سکوړک به یې ګزاره کوله اوس لاسرسی تر کمپیوټر او انټرنېټه لري شور مګه ورونو کې ځکه نام ژوندون به مې یو لړیز دی ژوندون به مې تر څو د انتظار خېږه کې مري او سورلال د بدخشان نور د خامار خېږه کې مري او بلبل کډه تړلې ده او باورا له غمه مړ دی او خبر شوم نارنج ګل د ننګرهار خېږه کې مري د خپلې بېوسۍ به درته څه وایم ملګرو سلګۍ سلګۍ جانان مې درې بار خېږه کې مري وړې وړې سلګۍ وړې وړې لکې وهلې بچي د خاروګانو د چنار خېږه کې مري وهغه ته په تندي د شهادت مهر پکار دی چې څوک د خپل دیار او د خپل یار خېږه کې مري باندې مې اخلې وکړه په داستان باندې په هرې باره چې پوهېږې انګرانه مونږه د کار سړي تلی شو د نظر پتله لکه زرګر چاڼ کړي له خاورو نه سره زر پتله ګل شه هغه لاس په عمرونه یې تر ګله مشه له یاده ووځه د مرګ په کار هېڅکله مشه او موږ د هتکو مخوکې پڅې کړې په خپلو لاسو د انتظار لاره کې ناست پر غځېدلو لاسو ویشتونکي کاڼې مو پراته دي په هر پل لمن کې ګوندي راواچوي سپرلی چرته یو ګل لمن کې هغه لیمه هغه تندي هغه احساس ښکلوم لکه اسود په دواړه لاسه هغه لاس ښکلوم چا چې انار او سینځل ګل او نارنج ګله ایښي چا چې د دغه ښاري وخته پر بله ایښي که د الفت او ریښتین هڅې د منلو وړ دي د دې ښار بیا آبادول هم د ستایلو وړ دي د اکبر خان او ایوب خان شهاب الدین خاره د ارواښاد علامه سید جمال الدین خاره وخت تل 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 موږ ته د چپ شلاس په خوله ایښی دی د صبر زغم کاڼی مدام راته په زړه ایښی دی موږ د وخت هر یوه پرېکړه په لیمو منلې د ګل په راکړه مو غوښتنه د ازغو منلې موږ د وخت هرې ټپې ته یې قربان کړی دی هر یو سپرلي ته مو د وینو څراغان کړی دی وخت هم زموږ په لټون سر زموږ په سینه ولاړ دی او دا هومره دنګ زموږ د ونو په زینه ولاړ دی او زه نور د وخت دا درانه پلونه ګرځولی نه شم نور په اوږو پردي آسونه دنګولی نه شم دا ځلېدونکې ستوري نور زما له تاره وځي قاري صاحب دا ځلېدونکې ستوري نور زما له تاره وځي یو سندرغاړي دومره ډېر شول چې له شماره وځي د خپل تصویر او د ضمیر په خرڅولو لګیا دي بعضې خویان د ملا د تیر په خرڅولو لګیا دي او دیموکراسۍ موږ ته څو ډلې راډیوګانې راکړې او لړلې بوډې په زهرو کې ارزانې راکړې دا دی دیموکراسۍ موږ ته څو ډلې راډیوګانې راکړې لړلې بوډې په زهرو کې ارزانې راکړې دا دی یو څو یې ستاسو مخ ته نمونه کېږدو د سندرغاړي او د شاعر مخ ته یې نه کېږدو خړ خیبر درې درې او دی تورګاڼي لالونه شین اسمان زرې زرې او د سرو له دې نه وروسته به د سپینې کوکۍ غل نه درځي له دې نه وروسته به د سپینې کوکۍ غل نه درځي چې د شپېتو شولې لا اوس هم تا ته چل نه درځي الله دې زر واخله لوپر بې ننګه یاره شي د زیارت منجاور او کچکول تر څنګه یاره او چې بې اجازې له کوره تلې اوس ولاړه اوسه او موږ د تړلې دروازې اوس ولاړه اوسه او ستا دا د شنو سترګو هلک خدای په مړخوب دروله لږه حیا خو د دې خپل تېر مړنتوب دروله اوس هم پښتانه غاړو کې ډول ورمونې ګرځوي سم پښتانه غاړو کې ډول ورمونې ګرځوي اوس په جیبونو کې ګڼه ورو شور مه کوئ سم پښتانه غاړو کې ډول ورمونې ګرځوي او اوس په جیبونو کې رجړوبې واینې ګرځوي دا خو لا پرېږدئ چې د شونډو په سرخۍ لګیا دي لاس کې بنګړې او پلاکټ او غاړکۍ لګیا دي و په تا مور وجاړه نانا د جونو ترخ کې لاړې دیموکراسۍ له ومې څو کاله به مخکې لاړې
رسیږي ورور ماره بلاسه سم پښتانه غاړو کې ډول ورمونې ګرځوي اوس په جیبونو کې راجوړمې او آینې ګرځوي دا خو لا پرېږدی چې د شونډو په سرخۍ لګیا دي لاس کې بنګړی او په لاکټ او غاړه کې لګیا دي او په تا مور وژاړه نانا د جونو ترخ کې لاړې دیموکراسۍ نه هم یو څو قدمه مخکې لاړې او دا د هغې پتمنو خویندو احترام کومه دا د هغې پتمنو خویندو احترام کوم او ستاسو تر مخ دې دیوالونو ته سلام کوم او د خپل وجود په دیوالونو کې مستور ایښی پناه له دغه دیوالونو لکه حور ایښی او سپین شوې وربله خو سرتوره چا ونه لیدلې سپین شوې وربله خو سرتوره چا ونه لیدلې او مړه شوې تر کوره خو تر ګوره چا ونه لیدلې او نه ګرم کاش کې د سره زر به درته وشیندمه که به په کار شو دا خپل سر به درته وشیندمه پخپله مننه پخپله هم په نیمه ماته څانګه ژوند تېروم هر شومدم بویه په خپل لاس او مړوند تېروم بس ګزاره د زړه په وینو د چاره نه لرم له خدایه پرته تر شا هېڅ کومه اسره نه لرم برباد یمه د باد مخته ګیا پاتې یم یخه سینه بیا سرې کاڼې د صحرا پاتې یم چې له هر کاڼي یو ځلې مات تندی راوړې نن له سپینغره خټ سیلاب هغه لرګی راوړې او زدا زخمي د ارمانونو په لمن کې پروت یم بویه د خپلو ګرمو وینو په خوږلن کې پروت یم لکه پولی د ګرمو شګو په مجمر کې سوځم ته وماسته خپل د تودې کاسې په سر کې سوځم لکه زورا لکه مریخ ځلانده ستورو به وي موږ خو ویل چې د تاریخ ځلانده ستوري به وي شاید زما لرلید کې فرق وي یا به وي هم داسې په چا مې سترګې نه یخېږي یا کوي هم داسې متوکل هم لا اټکلي ونه خود څومره چې تمه ترې کېدله توکلي ونه خود او نه ضعیف دومره ضعیف دی چې مزل نه کوي هورهورکي رڼا کوي خو سوځول نه کوي وجمه خان هم اوس له چنار سره یاري نه کوي هغه د تورې اجرې یار سره یاري نه کوي د تروږمۍ د مسافر پوښتنه نه کوي اوس د هغه د خیر او شر پوښتنه نه کوي اوس هغه د ګونډو یتیمانو او د بورو همدرد د پامیر او د کونړ د غرو د تورو همدرد د چا په نوم باندې چې مونږ تل پردي ویرول د چا له نومه چې روسانو خپل بچي ویرول تر غرونو نه اوس تر شیشو او شیش محل محدود دی اوس د رنګینو څراغانو تر محفل محدود دی د کیکر سویره په دمه اخیستو هم نارځي بعض شیخان خو په نامه اخیستو هم نارځي تبلیغیان هم له وخوره اوس کبل مسیر نه لري تبلیغیان هم له وخوره اوس کبل مسیر نه لري د لمونځ او دس نه پورته بل کمان او تیر نه لري نه یې د خپل سر په چا مات نه یې د بل مات کړی نه پلمر سوي نه یې د واورو ډومبیا پل مات کړی تبلیغیان هم له اخرى اوس کبل مسیر نه لري د لمونځ او دس نه پورته بل کمان او تیر نه لري نه یې د خپل سر په چا مات نه یې د بل مات کړی نه پلمر سوي نه یې د واورو ډومبیا پل مات کړی ازې پر ځای ناستو بوتانو ته یې بلا وګرځه ښه د بیا هم بعضې پیرانو ته یې بلا وګرځه خدای خبر چې با خبر کلا خبره دی چې د مورچل غازي هم دومره تنګ نظره دی چې ټول ترسد د نارایستنې له سوري نه کوي چې افادې خوښو درېبې د ملګري نه کوي ضرب الاجل به د مقبلو غرو کې وږی ناستې د روژې پرته به په خپلو غرو کې وږی ناستې تر اوسه هم د ازادۍ منبر ته ونه ختو د وینه څښونکو او سود خوړونکو په سر ونه ختو ملا اوس هم په دې محیط کې د ملک غلام دی او دا ملک بیا د خپل جیب او خېټې کلک غلام دی او ملک د فقې په میراث او طلاق څه پوهېږي هغه د ځمکې په جریب او املاک څه پوهېږي کوم ښوونځي کې یې منطق او ادبیات لوستي دي کوم پوهنتون کې یې حقوق او شریعت لوستي دي یو دوه خو نه دی هر اوبال پسې اوبال داغلی دا پرېکړه وګورئ د خره په ځای کولال داغلی دا خو لا پرېږدئ چې داو ته به هوټل ونیسي ټک به معلوم کړي یو به خوست او بل بټل ونیسي ډېرو عمرونه د بل جیب ته په کاته سپین کړي بعضې نرخیانو خو تش لمر ته خپل ویښته سپین کړي له عاطفې او ترحم نه یې ازغي تاو کړي سرونه نه دي
د لکانو نه پټکی تاو کړي او اوس هم د خپل غافل ولسته چې پښتو وطن کې زمکې سلور فصله کوي خپل اوبو وطن کې کلونه وشول د داو باندې کټوای کې سوځي سره بچي د عربو مزدورای کې سوځي او پښتون اکثر ابوا غټي خو پکې سر وبایلی ډیران به وګټي حضور وبایلی زر وبایلی نتل تر اوسه په یو لار خو برګ لاړ کور کله پات شو په ژوند او سوق په مرګ لاړ پښتون لا اوسه د مخبور تلار نه پریږدي مری بل لوګي خو تر بور تلار نه پریږدي لا د دربار مولا په ګونګه خپل روزنه ولې لا د تسبیحات او د خکیلات مخته پردنه ولې او لسه زی چې پر خلاف د دې فساد څخه کړو نور موږ مجبور چې د حیا الجهاد څخه کړو نظم باندې توجه نه مو ډیره مننه کوم د چا د یو ورونو هغه نظر نشي د چا د بغاوت سره تر پامیر رسیدلې د چا د بغاوت سر تر پامیر رسیدلې د چا ټیټ شوی سر د بلا تر تیره رسیدلې او سره د بغاوت جانان هر ته تڼۍ ګرځي تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون پټ نه شو د چا مخ ته په دوو ګوتو لمر آخر هم برابر شو هغه سر او د غره سر او رمه ترنم په الله مست شیخان دربار ته دې راغلي دي د لارې موریدان او ته چرته یې جانانه ګلکڅونو ته راځه د کلی هغه د کوچنیانو ته راځه چې څرنګه په لمر پسې د لمر ګلونه اوړي دا ستا مخور مخ پسې بلا مخونه اوړي شوې ته د داینو د مخ څیرې در پسې ترکې نور چوله انتظار ترونه او زارې در پسې ترکې اشنا بویې چې لاړې څوک مخې در نه جوړ شو یو څرک په غرونو پاتې لمر مخې در نه جوړ شو تکبشه تر منزله ستا د لارې مشالونه رانشه درته دا سپوږمۍ او ستوري ګګلې چونه منو چې دلته اوسپنه او ایمان دې ټکر شوي سوزل د رقیب سره او زما سر په سر شوي د توجه نه مو ډېره مننه کوم